یاد کسان چې له اوږدې مودې راهیسې په نشهیي توکو روږدي ول له 45 ورځو د درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. یوه میاشت مخکې موږ ته ډلهییز ناروغان راوړل شوي وو چې خوشبختانه د یوې 1.5 میاشتې په تېرېدو سره دغه ناروغان موږ بیرته روغ سالم خپلو کورنیو ته تسلیم کړل. که څه هم په دې جریان کې موږ د قسمه ستونزو سره مخامخ وو، که هغه د غذایي موادو، که دوا وه، که هر څه، خو د ریاست ستمې او د رقم ته د مواد مخدر په ضد مبارزې مدیریت او ولایت په همکارۍ دغه خپل خدمات ته موږ ادامه ورکړه او تر ننه ورځې پورې دغه ادامه لري. بل خوا هغوی چې روغتیا یې موندلې ده وایي موږ ډېر خوښ یو چې بیرته خپل روغ ژوند ته راستانه شو. نو پرون چې موږ دا احساس وکړو که نه چې خپله جوړه مې وروسته مینځله چې شرمېدم په هغه جوړه که مو چې ووځئ بیا ما وروسته ومینځله ویړه مې کړه که نه چې وچه شوه پرون مې اخوسته کې مې خوایو. مجاهدین نه موږ ډېر خوښ یو. د خپلو متحدینو ملګرو ته مو دغه پیغام دی مال طرفه شخصا چې دغه ډاکټرانو، کارمندانو، متخصصینو په بالخصوصا سرطبیب موږ سره ډېر زحمتونه کړي دي. آیا موږ د دوی حق نشو ادا کولی؟ دی د موږ معنوي پلاران دي، دا د پلار حیث لري، استاد ډاکټر د پلار حیث لري. موږ د دوی حق هېڅکله نشو ادا کولی ځکه چې موږ یې روغتیا ته راوستو، موږ یې له تیارکیو راوښکلو، رڼا ته یې کېنولو. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم تداوي شوي معتادین له روغتیا وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.